الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس شروع كولنا مخكي يوم القري تنبيه راكرا بدي خبر باندي چي تير شوي درس کی بسورة الأعراف کی يوصل 55 نمبر آیت 155 وأنت خير الغافرين دلتا او ما ویلو وأنت خير الراحمين. کله سبقت لسانیوشي او خصوصا چې سړی پر روان لګي قرآن وی مونږ دې رواني لګي وایو کله سبقت لسانی دلاسا یو ټکی ویل شي چې هغه په ځکه نه وأنت خير الغافرين دی په سورة الأعراف کی او تدیر غوره د بخانه کوونکو نه وأنت خير الراحمين نه او زمالته جبه خطا شي ده وأنت خير الراحمين ویلې او ترجمه به غافرین ځکه چې موته کتو چې غافرین دي او کدي چې چرته هم په دې درسونو کې یو ټکی زمونه خطا شي ناغه د دې دلاسي چې انسان لګي په تدې سره کله کله یو ټکی ته خیال نشي خصوصا چې کله روجي او به درسوګ دي نو دسی تنبیه منګلا راکوي او په دې ځل خبر کوي چې دا قصدن عمدن نه بلکې دا د انسان هغه کمزورتیا ده. اخري درس کې منګه سورة الأعراف ختم کړو او اوس ان شاء الله د سورة الأنفال نه شروع کوو. سورة الأنفال دا مدنی صورت ته په دې کې 15 آیتونه او 10 رکوګانی دي. موضوع دې صورت د الله په لار کې قتال کول د دې امر او بیا د دې قتال او د دې جهاد د لپاره آداب او بیا د هغې قوانین بیانېږي په دې صورت کې. جهاد دې ته نه وي چې هر سړی به توره ټوپک رالي وردانګي به بلکې د جهاد د لپاره شریعت خپل آداب بیان کړي دي، خپل شروط دي، خپل مسائل دي، هغه به زده کې د هغې په رڼا کې به جهاد کې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال تپوس کی دویتانا پا بارد مال غنیمت کی. انفال ویل مال غنیمت تا او انفال جمع دا نفل دا نفل کله چې موږ وایو دا فرضي مونځ ده دا نفلي مونځ دی دا زیاتي مونځ دی نو دغه شان دا مال غنیمت چې دی دا هم یو زیاتي شی دی ځکه چې د مجاهد اصل مقصد چې هغه د الله رضا حاصلوي د الله رضا حاصلوي او د هغې سره سره انسان ته دا مال په کې میلاویږي نو دی بیا نفلي مال شو. انفال غنیمت زیاتی دی چې الله دی مؤمن له ورکوي. د دې شان نزول دا دی چې کله الله سبحانه وتعالی په جنگ بدر کې او د بدر په غزا کې مسلمانانو سره مرسته وکړه او د قریشو لوی مشران الله د مسلمانانو په لاس ووجل او مرداري کړو او یا کسان پکې قیدیان شو باقي مکې ته وتښتېدل. انو د دې قیدیانو نه او د تښتېدونکو نه ډېرې وسلې او مالونه پاتې شو چې هغه مال غنیمت و. مسلمانانو هغه راجمع کړل. بعض مسلمانان ولګېدو دا غنیمتونه راجمع کول، بعض مسلمانان ولګو په هغه دشمنانو پسې منډې کړې کوم چې وتښتېدو او بعضو مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوکیداري شروع کړه. چې کله حالات برابر شو د شپې بیا ټول لا جمع شو نو د دې غنیمتونو په باره کې په خپل منځ کې خبرې شروع کړې. بعضې وایي کومه ډله چې په دشمن پسې تللي وي دا زموږ حق ته ځکه چې موږ دشمن پسې به وروسته تللي یو. نور ویل دا موږ راجمع کړی زموږ حق دی، نور موږ د پیغمبر خیال ساتلی زموږ حق دی. نو د پیغمبر نه تپوس وکړو نو الله دا آیت نازل کړو چې دوی تپوس کوي تا نه په باره د مال غنیمت کې قل الأنفال لله والرسول او اختیار د غنیمتونو الله او رسول لره دی. اچھا وی څنګه تقسیمي ورسته الله بیا تفصیل بیان کړی دی
فاتقوا الله نويري دلان واصلحوا ذات بينكم او اتفاق راولي بمنس خپلكي دي دلستا سورة نشي جرت واطيعوا الله ورسوله او تابداري كوي دا الله ورسول او دا رسول داغا ان كنتم مؤمنين كيتاسوا مؤمنان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله يقينا مؤمنان وكسان دي چکل یاد کړی الله وجلت قلوبهم نويري گزلون داوي واذا تليت عليهم آياته او کله چې لوستل کیږي په غوي باندې آیتونه دا الله زادتهم ایمانا نزياتي غوي لره ایمان دین دا خبرم ثابت شو چې ایمان ډیری کمی ځکه چې الله په دې آیتونو سره دا غوي ایمانونه ډیر شي وعلى ربهم يتوكلون او خاص بخبل ربان دي اغويزان سپاري الذين يقيمون الصلاة اغا كسان دي جبابان دي كيد منزا ومما رزقناهم ينفقون او دا غمالنا چي ورکڑه دي من وغويتا خرچ كي دپلار دا الله كي أولئك هم المؤمنون حقا دا كسان خاص دوي مؤمنان دي پرشتيا سرا لهم درجات عند ربهم دوي دا پارا درجي دي پنز درب دوي ومغفرة ورزق كريم او بخانة دا ورزق دي عزت من وصل الله سبحانه وتعالى پدير روانو يتونو كي دا بدر دا غزا متعلق بخبره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاصل دا واقع او زه تاسو دي چې دا وایم چې موږ تفصیلی په سیرت په درسونو کې د بدر د غزا وجوهات اسباب د جنگ میدان او به دا غینه بد غنیمتونه او ډیره خبرې هغه موږ تفصیلا ذکر کړی د سیرت په درسونو کې هغه ته به رجوع کړل ته موږ تفصیل نشو کولای هولنده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو ابو سفیان د قافلې نه چې د یو تجارتي قافله و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره پاسه 300 ملګری روان کړو د دې قافلې د ودرولو لپاره چې کله مشرکان خبر شو چې زمونږ قافله ودرې او د لوی قافله د ډېر لوی مالو په دې قافله کې نو دا غزینه بیا مشرکان وروتو زر کسان مشرکان اسلحه او سرم ډیره زیاته او ډیره ووتو د مقابله لپاره الله غیته اشاره کوي كما اخرجك ربك من بيتك بالحق لك څنګه چې راوستلې تربستا د کورستانه د حق د پاره وان فريقا من المؤمنين لكارهون او یقینا یودل د مؤمنانو خامخا خپواز اسن مؤمنان بالجهاد سن خبكي وبس صحابه کرام خپو طبعا يعني تبيت كده خبر ولي اغوي جكله وتپته ولي چې اوس خو بجنګ کوم او جنګ خو نو وروتي اصله ځان سره نیو راغستي ملګری پوره نو وروتي درې سو دیلس کې ځان سدي دوی خو په دیني ته مدینه راوتی چې قافله روانه هغه به ودرو او به یو جنګ مونږ نه راځي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبره د جنگ ده نو به دوی خپه په دي چې مونږ ته کدا ول ویل شي مونږ به اصله راغسته مونږ سره به ملګری وي مونږ ځان تیار کړي رب العالمین په هر کار کې حکمت هغه غوښته چې د قشانو شي يجادلونك في الحق بعدما تبين باس کوي دوی تا سره په حق کې ورستو دا غینه چې ښکار شوی وو پته ولګی چې زر کسان روان دي مشرکان بس ښکار دي چې جنگ بکی نو اوس د پیغمبر سره د باس کولو څه فائدې نشته جنگ بکی كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون گویا کې بوتل کېږي دوی مرګ ته او دوی ورته ګوري وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم او کله چې واده وکړه تاسو سره الله د یو د دوانو ډلونه چې دا بستاسو وي دوه ډلې دي یو د ابو سفیان قافله ده چې د تجارتي قافله د جنگ والا نه او دوی ما هغه ډله چې د مکې نه راووتو د قریش زر کسان جنگ لچ راووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قروج کې خوب ولیدو دا انعام د الله په مسلمانانو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خوب ولیدو نو په خوب کې دا ولیدو چې دوه ډلې دي او په دې دوه کې یو به زمنګ سره
لازم ملاویږي او موږ به پې زورور کیږو. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم او خوخول تاسو چې بې وسلې ډله دې ستاسو دپاره شي. مؤمنانو ویره چې ابو سفیان د قافله را مخامخ شي دغه ښه ده، اسلحه ورسره نشتي او په هغې کې دومره جنګ او جګړه او تکلیف به پکې هم نه، خو الله خو دا نه غوښته. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته او غوښته الله چې ښکاره کړي حق په وعدو خپلو سره. ويقطع دابر الكافرين او چې پرې کړي جړلې د کافرانو. الله خو دا غوښته چې دغه ډلې سره مخامخ شي، دا کومې چې غټه ډله او جنګ له چې راغلې ليحق الحق ويبطل الباطل، دې دپاره چې غالب کی حق لرا او ختم کی باطل لرا. ولو كره المجرمون، اگر که بدګنی مجرمان. بل انعام د الله دو چې صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه دعاګانې غوښتلې، الله د هغوی دعاګانې قبولې کړې په هغه موقع باندې الله تعالی رايدي. حدیث کې در امام مسلم رحمه الله راوړی، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته، او په کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخ کړو په دغه ورځ او لاسونه اوچت کړو او الله ته منتونه وزاري کول او لګو یا الله تا چې ما سره کوم وعده کړی دا غنن پوره کړه یا الله. او جړلې الله ته وی الله تا چې کوم وعده کړی دا پوره کړه یا الله. وی کده مسلمانانو د ډله تباه شو او هلاک شنو په ځمکه کې وستا عبادت څوک په دې طریقې سره لګیاو تر دې چې د صادرې د وګونو نه پریوت دومره په عجزۍ الله ته لګیاو. ابوبکر صدیق رضی الله صادر ورته په اوږه واچو او دی ورته ویل الله نبي بس که الله به خپله واده ضرور پوره کوي. الله هغه واده پوره کړه، دعاګانې قبولې کړه او ملایکې هم راولېږل. اذ تستغیثون ربکم، کله چې فریاد کو تاسو خپل رب ته، فاستجاب لكم نقبول اکڑا دعا استاسو. انی ممدکم بألف من الملائکہ، چیز بمرستکو متاسو سرا پزرتن د ملائکو، مردفین یو بل پسرات لنکی. منگالتی ذکر کرو کنه سورة العمران کی وضاحت کرو، التا اللہ 15 ذکر کردی دو 3 دلتا زر. نو بنیادی ملائک چې کوم راغلي دي میدان ته هغه زر کسان راغلي دي، زر تن راغلي دي. ها منځ کې مشرکانو چغه کړو 3 امداد را روان دي، الله وی 3 ملائک هم در روان دي. بیا وی چغه کړو 15 روان دي، الله وی 15 ملائک هم در روان دي. خو راغلي سیم زر دي ځکه چې دا وی هغه کسان هم نه دي راغلي. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، او ندی ګرځوري الله د ملائکو درلېږل مگر زیری دی او دی د پاره چې مضبوط شي په دې سره زړونه ستاسو، دې لپاره الله ملائک راولېږل. ومن نصر الا من عند الله، او ندی مدد مگر د الله د طرف نه دی. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زورور حکمت والده. بل انعام د الله دا دی چې د جنگ نه یو شپه مخکې الله په مسلمانانو باندې جوړ خوب راوستو. سبحان الله، د دې خوب د لاسه هغوی ته سکون میلاو شو او الله د هغوی د زړونو نه دشمنانو هغه یره ختمه کړه د خوب سره. بعض دا وایي مفسرین چې دا خوب د جنگ په میدان کې راغلی و، د جنگ په میدان کې د جنگ په دوران کې الله په مسلمانانو خوب راوسته چې دوی لږ دمه شي. او بله بیا الله باران هم راوورو دغه شپه باندې. سبحان الله، هغې سره د مسلمانانو د کومه ځمکه باندې چې هغه شکلنه ورته ځمکه وه هغه الله کلکه کړه، هغه دوړه کېناسته او ځمکه داسې شوه چې مجاهدینو دپاره او د هغوی د منډو تړدو دپاره تیاره شوه، او که څوک پرې خپږدي نو چې قدم پرې مضبوط ایښودی کېږي. الله داسې ځمکه تیاره کړه مؤمنانو ته. او همدغه باران د لاسه هغه طرف ته خټې جوړې شوې. رب العالمین څنګه مرسته کوي د خپلو بندګانو، ځکه وایي ومن نصر الا من عند الله، مرسته یقیني د الله طرف نه چې الله یې نه کوي که نه هېڅوک یې نشي کولی.
اذ يغشيكم النعاس امنة منه کله چې پټ کړی الله تاسو په خوب سره د پاره د امن د الله د طرفنا وينزل عليكم من السماء ماء او نازل کړي په تاسو د اسمان نوبه ليطهركم به د دې د پاره چې پاکي تاسو پاغي سره ويذهب عنكم رجز الشيطان او بوز استاسو نو وسوسه د شیطان وليربط على قلوبكم او دې د پاره چې مضبوط والي راولي په زړونو استاسو ويثبت به الاقدام او کلکی په دې سره قدمونه استاسو بل انعام تو صلی اشاره کی چې دا پټ انعام دی اذ يوحي ربك الى الملائكه کله چې وحي وکړه ربستا ملائکو ته کوم ملائکه چې را لېږلو اني معكم چې یقینا زه تاسو سره یم فثبتوا الذين آمنوا نو مضبوط کی تاسو ایمان والا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چې وابچوم په زړونو دا کسانو کې چې کافران دي یرا الله وزبو یرا ورواچو تاسو ګورځي خزړور فضربوا فوق الاعناق نو ايد پاسا د سټونو وضربوا منهم كل بنان او ايد دوینا هر بند ګوتو چې سره سکون پیږي ذلك داكار ولي دمر سخت سزا دوی ته ملاوي ذلك الله داكار پدې وجه بانهم شاقوا الله ورسوله چې دوی خلاف کړی دی د الله او د رسول داغه ومن يشاقق الله ورسوله او څوک چې خلاف کوي د الله او د رسول داغه فإن الله شديد العقاب يقينا الله سخت عذاب والده ذلكم دا عذاب ستاسو فذوقوه بس وسكيدا وأن للكافرين عذاب النار او يقينا كافران للعذاب دور دي الله وشكرا ایمان ولو تعذاب وقوانين بيني چې چرته به د میدان جهاد نه تختی نه د ګناه کبیره ده په دې سره د یو کس تختیدو سره د یو کس د بوزدلۍ سره د ټول فوج شکست شمارل کیږي یا د ټول فوج د شکست سبب جوړېدای شي الا بعضو حالاتو کې الله استثناء بیان کړی ده یا ایها الذين آمنوا ایمان ولو اذا لقيتم الذين كفروا زحفا کله چې تاسو ملاو شي دا کسانو سره چې کافران دي په وخت د جنگ کولو کې فلا تولوهم الادبار نو مراړوي دوی ته شاګانې خپلې تختیبنه ومن يوليهم يومئذ دبرا او چا چې راواړول دوی ته په دغه ورځ خپله شا الا مگر دوس استثناء دي خلکو له جایز دي متحرفا لقتال مگر کچل جوړون کې د جنگ د پاره او متحيزا الى فئه یا یوځ کیدون کې د خپل ډلې سره یو سړی دی حدیث چلو کو چې دوی نه وتښتید او په دویم په عمله کې د بل طرفه الله هیڅ خبره نه کچل جوړی دی یا د خپل ډلې لورځي الته پناینی سي یا د غوي مرسته کې هیڅ خبره ده جایز دي د دین علاوه چې چم منډ کړه او وتښتیدو میدان جهاد نه فقد باء بغضب من الله يقينا اختشوا بغضب الله كي ومأواه جهنم او زيد پناهي د جهنم دي وبئس المصير او بد زيد ورګر زيدو د جهنم قد خبرو سید ساتي چې د تیختي د حرمت د دې شرط پورې ګوره خاص دي چې دشمنانو شمار به د یو مسلمان په مقابله کې د دونه زیات نه کچرته کافران یو مسلمانی او کافران د دونه زیاتی به تختیدل دي حرام او داله چې مسلمانی یو کافر یا دوی به تخت ناروا ده په بدر کې
مسلمانانو ته الله فتح ځکه نصیب کړی وه چې الله د هغوی مرسته کړې وه. اصل کار خو ټول الله کړی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیمه کې دعا وغوښته که ملک صاحب مخکې تذکره وکړه او بیا راووتو نو یو موټي کې خاورې راواغېستې هغې د مشرکانو دې طرف ته داسې وویشتې. الله د هغوی هغه سترګو ته ورسولي. الله وایي دا ما رسولي ګنې یو موټی خاوره او شګه دا کوم ځای کې څوک رسولی شي دومره کسانو ته. فلم تقتلوهم بس ندی وجلی تاسو هغوی ولكن الله قتلهم مگر الله وجلی دی هغوی. وما رميت إذ رميت او ندی رسولی تا کانی سترګو د کافرانو ته کله چې ویشتل تا د موټینا. ولكن الله رمى مگر الله ورسول سترګو د هغوی ته. هذا كان الله وليكو وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا او دا كاريوكو دا پاره دي چې ورکی مؤمنانو ته د خپل طرفنا خست انعام. ان الله سميع عليم يقينا الله اوریدونکی پوه دی. ذلكم دا کار دی سوشو وان الله موهن كيد الكافرين او یقینا الله کمزور کون کې دی د چلول د کافرانو. الله د مسلمانانو لزیره ورکو حق ورده د همیشه د پاره. الله وی داسې وکړو دا کار خو داسې وشو خو یاد ساتئ چې آینده زمانه کې به هم زه د کافرانو چلونو ټول ناکامه کومه. ښه دا روانه ایت چې دی نو دې مبارک کې د ایت ساتئ. امام احمد بن حنبل، امام نسائی، امام حاکم و حدیث راوړی عبدالله بن ثعلبه رضی الله عنه وی ابو جهل د بدر په میدان کې دا ویلو چې یا الله په موږ کې چې څوک خپل ولي پرې کوونکی دی او په موږ کې چې څوک داسې خبرې لره راوړونکی دی چې خلک هغه نه پېژني یا الله ته یې تباه کړه او د هغه فوج هلاک کړه او نن یا الله موږ ته وښایه. دا تمق اللي ځان ته خیرې کوي یا الله څوک چې باطله ته یې تباه کوي. الله وی ان تستفتحوا که فیصله غواړئ تاسو فقد جاءكم الفتح يقينا راله تاسو ته فیصله. جنگ باخر کې مو پته ولګي فیصله دراله څوک به حق دی څوک باطل یې پته ولګي. وان تنتهوا فهو خير لكم او کمن شهید دین نو دا به ډېر غوره تاسو له. دې جنګونو نه د مسلمانانو یې تنګول نه ډېر څه نه غلي شي دا به غوره والله ډېر ناشنا خبره کوي ډېر غیرتي ذات دی او د غیرت نه ډکې خبرې کوي. وان تعودوا نعود او که راواپس شئ جنګ ته نو موږ به راواپس شو مرستې د مؤمنانو ته. الله وی که بیا جنګونه کوئ جو بیا وکړئ. تاسو چې هر کله جنګ ته راواپس کېږئ الله وی زه به هر کله راواپس کېږم د مؤمنانو مرستې ته. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا او هیڅ چېرې لرې به نه کړي تاسو نه ډله ستاسو څه شی یا فائدہ بدر نکی تاسو تا ڈلستاسو دسشی ولو كثرت اگر کډیری وان الله مع المؤمنين او پوشی چې یقینا الله د مؤمنانو سره دی. یا ایها الذين آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله ورسوله تابداری کوي د الله او د رسول داغه ولا تولوا عنه وانتم تسمعون او مولید داغه او حال دا چې تاسو اورئ قرآن او حدیث اورئ نبی ابو تیمخ باندې. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون او مکیږي په شان دا کسانو چې ویلي واورېده موږ او حال دا چې هغوی نه واورېدلي په زړه سره. مراد منافقان او مشرکان د پیغمبر په مجلس کې مناسو کنه موږ خبره واورېده الله واورېده خو په زړه یې وانه اورېده. دلته مطلب دا دی الله چې وهم لا يسمعون او حال دا چې دوی نه اورېدلي یعنی نه د اورېدلي په زړه سره او اصل خدای چې انسان خبره په زړه سره واوري او انسان دې خبرې ته د زړه په سترګو وګوري. ځکه الله وایي چې دا بدترین دي د زناور نوم دا بدتر دي.
ان شر الدواب عند الله یقینا بدتر د زناورونه په نزد الله الصم البكم کان دي د حقنا چاړه ګاندي الذين لا يعقلون کسان چې بی عقل دي دا کسان د زناورونه بدتر دي الله په نس دا کوم چې د حق نه کانه شوی دی او د حق نه چاړه ګان شوی دی په باطل باندې لګي د باطل د پاره چلوي د باطل د پاره دفاعګانیم کوي مناظریم کوي او چې حق ته بیان کې بس لاسونه به ويروي سوایو ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم او کمالوم وی الله ته په دوی کې سخیر نو خامخا ورولې به وی دوی ته کبه دوی کې سخیر وی الله مو ته حق رسولې په حق مې پوه کړې خو به کې خیر نشته او کچې ته الله ته ورسېم کنه والله په پوم کې به نه مني ورځي تکبر بکی دي منافقانو کې غټي بیماریاں دي ته اوس وګوره دوه غټي بیماریاں یو خبرې ته وګنې دي منافقان دویم که وګو ته کې دي پوښي به نه مني ځکه چې تکبر دی پکې الله سوي ولو اسمعهم او کوي وريدويتا يعني پوهي کې به لتولوا وهم معرضون نخام خادوي مخړ یو دوه میشه مخړون کې دي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو استجيبوا لله وللرسول قبول كي يا قبول كي حكم الله ورسول اذا دعاكم لما يحييكم کله چې راوبلی تاسو هغه څه چې ژوند کوي تاسو الله اکبر وي ژوند کوي تاسو یعنی مطلب دا دی چې الله په خبرو کې د پیغمبر په خبرو کې ژوند پروت دی الله وی کله چې د پیغمبر او الله تا راوبلی هغه خبرو ته چې ستاسو کې ژوند نه به خبره منه کوي نو حقيقي ژوند ګوره د آیت ثابت شو چې حقيقي ژوند هغه د الله په دین کې پروت دی واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه او پوشي چې یقینا الله پرده کیږي په میز د سړی او د زړه دا کی الله د انسان په زړه کې چې څنګه غوړي تصرف کوي دا معنی ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا ډیره غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لو اذا پرده کیږم د انسان او دغه د زړه په منځ کې یعنی چې سبق کوم کولای شي وانه اليه تحشرون او یقینا خاصه تبتاسو واپس کیږي او جمع کیږي با واتقوا فتنه ويريږي د دې عذابنا فتنه مراد عذاب دي هذا فتنه سدا اغه فتنه او هغه عذاب چې د جهاد د پرې خودو د لاسه راځي یا بعض علما وی چې کله تاسو د خکار امر پرې خو د بد کار نه من کول پرې خو دو نبي به د معاشره بچکیږي نه به د عذاب راځي او دا په ټولو باندې راځي صرف پدانی چې دا په بد خلکو راځي او نیکان به بچي دا به په ټولو راځي سو الله واتقوا فتنه ويريږي د دې عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چې نه برسیا کسانو ته چې ظلم کړي دي تاسو نه یوازې ظالمانو لپاره نه ټول لپاره به غوړي یزوګي واعلموا ان الله شديد العقاب او پوشي چې یقینا الله سخت عذاب ولدي وسلم مؤمنان ته په خاني حالات را دي او شکر وباسي واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض او یاد کئی کله چې تاسو کم وی کمزوري ګڼل شي وی بزمکه کې تخافون ان يتخطفكم الناس يريدي تاسو چې وبتختی تاسو لخلق فآواكم وأيدكم بنصره نزيدر کو تاسو ته مضبوط کړی تاسو په خپل مرستي سره ورزقكم من الطيبات او دری کړل تاسو ته د پاکو شیزونه لعلكم تشكرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسي عمر بن الخطاب رضی الله عنه وکړه ونحن قوم اعزنا الله بالاسلام موږ دې قوم چې الله تعالی عزت د اسلام د لاسره کړي او چې کله د اسلام موږ پرې خو او کله د دین موږ پرې خو د عزت هر څه به ختم شي
يا أيها الذين آمنوا أي إيمان ولو لا تخونوا الله والرسول خيانة مكوي دا الله دا رسول سرا وتخونوا أماناتكم أو خيانة مكوي بخبلوا أمانتنك وأنتم تعلمون وتاسبويجي دايت أبو لبابة ابن عبد المنذر ببارك منازل الشيء دغشان حاطب ابن أبي بلتعاء ابو لبابة سيسل کرو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د يهودو په ورځي او جنگ سره کوي نو د پنا په هي سره يهوديانو ته اشاره وکړه هغه ته يهوديانو د ابو لبابة ته صبر سره کوي ادا لاس دي چې کو دې مړی ته ودان سره کوي نو وجني الله دې ذکر دې سم کوي يا حاتب رضي الله عنه دم صحابي او چل صحابي او دا الله معاف کړی دی ګوره انسان نو کوتای کیږي خطا کی نو حاتب رضی الله عنه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه مکی ته روانو نو حاتب خط ولګو مکی والو ته وې دا شان در روان دی په تاسو عمله کې او مقصد دا چې الته بچیو خزه و نو کزه مکی ولته خط ولګم زی خیر خوایو کوم زما دی بچو به خیال وساتي او زما دا بچی به بچ الله وې دې سم کوي وتخونوا اماناتكم خيانه منكم بخفلوا امانتونو کې دي کې ټول امانتونه دي نه ټول هغه لوزونه چې ته د الله سره کړی دي د ستاسو بچی ته سره امانت دي په دې کې خیانت نه کې اکم ځکه چې ته مزدوري کې تاسو سره کې چا پیسې خو دي کته په عہده باندې د ټول امانتونه دي واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه او پوشی چې بشک مالونه ستاسو او بچی ستاسو امتحان دی ګوره وی خیانت مکوئ بیا وی بچی او مال دا ولی ذکر کړو بچی او مال یعنی الله سره او د پیغمبر سره د خیانت چې کوم غټ سبب دی یو هغه الکه انسان چې کله انسان کې د مال او د بچو سره محبت دومره ډیر شي چې دین تیر شي نو به د خیانت کوي د الله سره او خیانت کوي د خپل دین سره وأن الله عنده أجر عظيم أو يقينا الله دا غسر له يجرده يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تتقوا الله كويري قيد اللعنة يجعل لكم فرقانا درب كتاسو تا فتحا يعني كتاسو جهادون كي فتحا واري أو يجي فرق راشي بكافر وبمسلمان كي پدې فتح سره نو بزان کې به تقوا راولي بل کار چې ځان کې تقوا راوستنو بل کار بل الله سوکي ويكفر عنكم سيئاتكم او بريجي تاسو نه ګناونه تاسو ويغفر لكم او بخانه بو کې تاسو ته والله ذو الفضل العظيم او الله خاوند لوی فضل دی وصلی الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعې ته اشاره کوي په مکه کې مختصر دی په مکه کې مشرکان ویریدل چیرې دې سړي د ملګری خو ډیریږي وسی چلو نو په دارو ندوه کې او جرګه او مشوره راجمع شو دې سړي سره څوک هر سړی خپل رائے راکې مشران ناس له قریشو ده نو ابو البختري ابن هشام دا وی زماره ایداد چې دې سړي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې لاس په بوتلو په کور کې به بنکو خپدی دارو ندوه کې او په دې مشوره کې او په دې مجلس شورا کې شیطانو ناسو دی بوډا په شکل کې چې د نجد علاقې نه راغلی کله چې ابو البختري دا خبر وکړه چې دی به وتلو کور ته به ورواچو بند به کو نو دغه شیطان وي چې کوم د دې بوډا په شکل کې یاره اداره یې صحیح نه ده بیا هشام بن عمرو دا رای ورکړي چې زما رای ده چې دی به د کلي نه وشړو نو دی به څه نشي کولی شیطان پرې رد وکړي نه وي بیا ابو جهل دا ویلو زما رای ده چې ټول به راجمع شو هر خاندان نه به خلک راجمع شي په یو ځل به په دې سړي باندې حمله وکړو نو بنو هاشم به د قریش سره جنګ نشي کولی د کم سره به جنګ کوي ځکه چې ټول به پکې شریک شي یاره شیطان وي دا خبره بس داره بیا چې کله دوی اراده وکړه او واقعا موږ تفصیلا ذکر کړی سیرت کې تاسو معلومه چې کله دوی اراده وکړه نو الله ته وایستو دوی اقشن ناسو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله د دوی د نظرونو نه پناه کو او بیا تل تلای کې شپه چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه کړو او واقعا مشهور ده
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کله چې چل جوړو ستا په باره کې هغه کسانو چې کافران دي لیثبتوک د دې دپاره چې وتړي تا او یقتلوک یا مړ کي تا او یخرجوک یا وباسي تا ويمكرون ويمكر الله او چلونه جوړي دوی او چل جوړي الله والله خير الماكرين او الله غره چل جوړونکي دي وإذا تتلى عليهم آياتنا او کله چې لوستل کېږي په دوی باندې زموږ آیتونه قالوا ويدوی قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا یقینا واوریدل منګه کوواړو من خامخا او بوایو په شان د دې کتاب دا خبرې خو موږ هم جوړولای شو ځان دا پیغمبر چې کوم خبرې کوي دا څه کومې ځګټي خبرې إن هذا إلا أساطير الأولين ندي دا قرآن مگر قسيدي دا بخانو وإذ قالوا اللهم وكلجود يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك كيدا قرآن حق ساد ترفنا فأمطر علينا حجارة من السماء نرور وبمن باندكاني داسمانا أو ائتنا بعذاب أليم يرى ولمن تعذاب درناك هسي دير مقلانو دا قريش او دا كافرات ويالا كدا قرآن حقي نو بمن باني عذاب راولا ودا خبر شو فكار دا جويلة يالا كدا حقي نو منگ تا هدایت نصیب کا منگ تا وروالا وا چی منگ پی عملو خانو اللہ عذابونی نراولی وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم او نو اللہ چی عذابی ورکڑوی دوی تاو حال دا چی تپ دوی کی چی پیغمبری اللہ عذابونی نراولی خواهوز زمان دا پارا نو دا یو لار خو بند شوی دا صحابه کرام په وخت کې خو دوه خبرې یو ده چې پیغمبرو د هغوی سره دویمه ده بله او زموږ سره دغه لار خو ختمه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی عذاب راتلی شي خو یو بله طریقه موږ سره شتي د عذاب د الله د عذاب نه د بچ کېدو بله یو طریقه موږ سره شتي چې الله ښوولې ده د نن سبا چې د کوم امتحان او وبا او د حالات په مسلمانانو راغلي دي د هغې د دفع کولو لپاره دا طریقه د قرآني یو الله عذاب هغوی په دې نه راوستو ځکه چې په هغه ټیم کې څوک و پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود و نو دویمه وجه دا ده وما كان الله معذبهم او نو الله عذاب ورکوونکی هغوی ته وهم یستغفرون او حال دا چې دوی بخانه غواړي څوک چې استغفار ډېر کوي او بخانی د الله نه ډېرې غواړي الله پې عذاب نه راولي او دا خو زموږ سره شي کنه دا طریقه نو ټولو ته د نصیحت دی چې د مبارکې میاشت کې استغفار ډېر وایي بخاني د الله نه غواړئ اوس الله وایي چې دا ګورئ ښه حقدار دي د عذاب ګورئ ښه حقدار دي ولې وما لهم ألا يعذبهم الله او سو زر دی دوی لره چې عذاب به نه ورکوي دوی ته الله وهم يصدون عن المسجد الحرام او حال دا چې دوی منع کول کوي د مسجد حرام نه دا خلق حقدار دي د عذاب وما كانوا أولياء او ندي دوی اختیار من د الله د کور ان أولياؤه إلا المتقون ندي اختیار من د کور مگر متقیان خلق دي ولكن أكثرهم لا يعلمون مگر دير خلق نبويجي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا او نو مزد دوی د بیت الله په خوا کې مگر شپېلي والو لاسونه پړقولو مشرکانو به الله د کور په خوا کې شپېلي وال لاسونه پړقول حدیث روي سجل کو د مؤمنانو هغه عبادات به خرابول او دې ته به یو چت عبادت هم د خپل کارته نن سبا دا مرز په صوفیانو کې دی په جومات کې دنه به ډول او باجه والی کېږي او په جومات کې دنه به ګډا کېږي او سم پیریان په دوی باندې راشي او کرنټونه ورته میلاویږي او دا لوی لوی بلاګانې اوچتېږي او لګي او مکر
پټکې به خوا گزار کیو ځان به دی خوا گزار کیو نو په دوی کې به هغه بیماري ده کوم چې مکې مشرکانو کې هغوی هم د شپېلي میلي دي ته به عبادت وي د لاسونو پړقولو ته او دوی هم دغې ته عبادت وي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس وسکې عذاب په وجه د دې چې تاسو کفر کوو ګوره کله چې د مشرکانو ته شکست میلاو شو د بدر په میدان کې قافله خو روغه لاړه که نه قافله خو ورسېده مکې ته د ابو سفیان قافله ځکه چې مؤمنان خو د هغه بلې ډلې سره مخامخ شو کومه چې جنګ دپاره راغلي نو بیا ټولو په دې باندې اتفاق وکړو ټولو چې د ابو سفیان په دې قافله کې چې د چا مال دی او چې څومره مال دی خپل خپل مالونه به نالو دا مالونه به اوس ږدو او دې سره به نور هم جمع کوو او کوشش به کوو چې خطرناک جنګ د مؤمنانو سره وکړو چې د خپلې بدلې ترې واخلو الله وایي ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله د دې دپاره چې خلک منع کړي د لارې د الله نه فسينفقونها نو زر دی چې خرج به کړي دوی دغه مال ثم تكون عليهم حسرة بیا به شي په دوی باندې افسوس هم د دې مال د لاسه به افسوسونه کوي په جهنم کې چیرې دا مال نه وی لګولی ثم یغلبون بیا به کمزوري کړی شي هلته خو به یې ذلیله په آخرت کې خو دنیا کې هم الله ذلیله کوي ګوره او په دنیا کې هم د دې مال د لاسه پښیمانه شي والذین کفروا الی جهنم یحشرون او هغه کسان چې کافران دي جهنم ته به ورجمع کړی شي لیمیز الله الخبیث من الطیب د دې دپاره چې جدا کی الله پلیت پاک نه ويجعل الخبيث بعضه على بعض او وګرځي پلیتان باز په بازو باندې فيركمه جميعا بجمع بکی هغوی په یو ځای فيجعله في جهنم نوابي چې په جهنم کې ټول به یو ځای په جهنم کې ورواچي اولئک هم الخاسرون دا کسان خاص دوی تاوان والدي رب العالمین ډیر رؤوف او رحیم بادشاہ دی سره د دې کافرانو د دې لوی کفر او د دې عناد بیا مغوی له دعوت ورکوي قل للذین کفروا اوایا کسانو ته چې کافران دي ان ینتهوا که منع شو دوی د کفر نه یغفر لهم ما قد سلف نو به بخلی شي دوی ته هغه ګناهونه چې تیر شوي دي وإن يعودوا او كواپس شي دوی جنگ ته من نشو وی چې نه مونږ خو جنګونه کوو فقد مضت سنة الأولين نو یقینا تیره شوې د طریقه د پوخانو خلکو بې د روالي تاریخ نه پوخانو خلکو هم جنګونه کول الله سره مقابلې کولې مؤمنانو سره څنګه ذلیل او دغه شان به دوی حال وي وقاتلوهم او جنګ کوئ د دوی سره حتى لا تكون فتنه تر دې چې پاتې نشي هیڅ شرک دلته فتنې نه مراد شرک دی یعنی دا وخت پورې به مؤمنان جهاد کوي چې څو پورې د شرک ختم شوی نه ويكون الدين كله لله او شي دین ټول د الله دپاره فإن انتهوا بس كمن شدوي فإن الله بما يعملون بصير يقينا الله باغ عملون چې دوی کوي لیدونکی دی وإن تولوا كواوري دلدوي فاعلموا نپوهشا أن الله مولاكم چې بشک الله دوست دی ستاسو نعم المولى ونعم النصير خدوس دی او خمددگار دی اوس د غنیمت تقسیم او دا خبره یاد ساتئ چې دا د دې امت خاصیت دی چې الله دوی لپاره مال غنیمت حلال کړی تیر شوي امتونو کې څنګه چې کله به هغوی مال غنیمت واغستو نو هغه به بیا کېښودو په یو ځای کې د اسمان نه به اور راغی هغه به وسېزو خو د دې امت دپاره الله مال غنیمت حلال کړی دی واعلموا او پوه شئ انما غنمتم من شیء یقینا هغه چې حاصل کړئ تاسو د مال غنیمت نه څه شی مال غنیمت یاد ساتئ یو دی مال غنیمت دویم دی مال فی او دې دواړو کې فرق دی
مال غنیمت هغه مال ته وایي چې د کافرانو نه په زور واغستی شي په جنگ کولو سره، او مال فی هغه مال ته وایي چې بغیر د جنگ نه حاصل شي په صلح سره، یا یو داسې کافر مړ شي مال یې پاتې شي وارث یې نه او داسې نور. لکه اوس مسلمانان دي زورور دي، کافران ویریږي وایي چې موږ ته ورسره صلح کوو، موږ ته څه مه وایي دومره مال بدل کړو، دا مال فی دی. خو دلته چې اوس کوم تقسیم روان دی دا د مال غنیمت دی، د مال فی نه دی. د مال فی تذکره به انشاءالله په سورة الحشر کې راځي. الله وی یاد کړئ دا خبره، کم مال چې تاسو حاصل کو د مال غنیمت په شکل کې، فأن لله خمسه، یقینا الله لره پنځمه برخه د هغې ده. پنځمه برخه به دې ټول نه مخکې جدا کړي. دا پنځمه برخه د الله ده، وللرسول او د پیغمبر ده، ولذي القربى او د خپلوانو د پیغمبر ده، بنو هاشم بنو مطلب کې چې کوم دي د هغوی دپاره به وي، والیتامى او یتیمانانو لره، والمساکین وابن السبیل او غریبانان او مسافرو لره. دا پنځمه برخه به ته اول جدا کړي، دا دوی شوه، دا کوم چې ذکر شو. و دې نه بعد چې بیا کوم دي هغه به تقسیمیږي په دې مجاهدینو باندې. د پیاده دپاره یوه حصه ده، د پیاده مجاهد دپاره یوه حصه ده، او چې په سورلۍ باندې سوري د هغه دپاره درې حصې دي، دوه د سورلۍ او یوه حصه ده. په دې طریقې سره به بیا امیر د مجاهدینو هغه د مال بیا تقسیموي. الله وی داسې به کوئ، ان کنتم آمنتم بالله، که ایمان راوړئ تاسو په الله باندې، وما انزلنا على عبدنا، او په هغه مرسته چې رالیږلې وه موږ په خپل بنده، یوم الفرقان په ورځ د فیصلې. ګوره الله د بدر د ورځې ته یوم الفرقان ویلی، فیصلې ورځ وه، لویه فیصله شوې وه د کفر او د اسلام په منځ کې، لویه فیصله. الله وی که ستاسو ایمانی په هغه مرسته باندې کومه چې ما رالیږلې وه منئ یې، نو زما احکام به هم منئ. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، په هغه ورځ چې مخامخ شوي وي دوه ډلې، او تپوس مه کوه د هغه مخامخ کېدو، اشنا سیرت دی. موږ سره د وخت کمی، ورځې لږې دي، او دلته موږ کوشش کوو چې قرآن ختم کړو. یعنې موږ به بیان کړی وی، خو زما سیرت درسونو ته رجوع وکړئ انشاءالله تاسو ته به فیسبوک یوټیوب په دې هر څه میلاو شي، میموریانو کې هم میلاو شي به تاسو ته انشاءالله. او اورې ډېر ناشنا سیرت دی، صحابه کرامو ناشنا تاریخ قایم کړی دی. والله على كل شيء قدير، او الله په هر شي باندې قادر دی. اوس الله د میدان بدر یو تصویر به بیانوي، او هلته چې هلته د الله لوی نښې راښکاره شوي دي. مسلمانان کم دي، سامان ورسره هم نشتي، د جهاد هغه اسلحه نشتي، او دې باوجود الله د هغوی مرسته کړې ده. اذ انتم بالعدوة الدنیا، کله چې وی تاسو په غاړه نږدې باندې، وهم بالعدوة القصوى، او دوی وو په غاړه لرې کې، والرکب اسفل منکم، او قافله د سوداګرو لاندې وه ستاسو نه. د ابو سفیان قافله د دشمنانو نه وروسته وه، الله دې نقشه جوړه کړه. ولو تواعدتم، او که واده کړی وی تاسو، لاختلفتم فی المیعاد، نو خامخا به اختلاف کړی وی تاسو په وخت مقرر کې. که تاسو د جنګ له وعدې کولی که نه، نو کیدای شي اختلاف راغلی ده. خو رب العالمین څه ناشنا کار وکړو. الله وی ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، مگر الله تاسو بې وعدې را جمع کړئ دې دپاره چې پوره کړي الله هغه کار چې مقرر شوی و، تقدیر کې لیکلی شوی و. ځکه بې وعدې یعنې نه کافرانو ته پته وه چې داسې به ځو او دا طریقه به وي او دغه به، او نه مؤمنانو ته دا پته وه. مؤمنان خو د ابو سفیان د قافلې دپاره وتي. الله وایي ما تاسو بې وعدې یو بل ته مخامخ کړئ، طاقتور ذات دی چې څه کوي بس حقیقت کوي.
ليهلك من هلك عن بينه د دې دپاره چې مړ شي هغه څوک چې مړ شو پس د دلیل نه ويحيى من حي عن بينه او ژوندی پاتې شي هغه څوک چې ژوندی و پس د دلیل نه. رب العالمین دا غواړي بس چې هر څه خو چې دلیل قایم شي حجت قایم شي. که څوک په کفر او شرک پاتې کېږي حجت پې قایم دی. څوک چې په اسلام یې د سره دلیل که مرګ راځي او که ژوند راځي خو چې اوس دلیل خو یې که نه. وإن الله لسميع عليم او يقينا الله خامخا اوريدونکی پوه دی. اذ يريكهم الله في منامك قليلا کله چې وښودل تا ته هغوی لره الله په خوب ستا کې لږ. دا خبر ما بیان کړې وه سورة العمران کې که تاسو ته یاد دی. دې کې الله وایي کله چې ما کافران تا ته لږ وښو په خوب کې. الله ولې د کافران د مؤمنانو ته لږ وښو چې دا مؤمنان زړور شي په دې جنګ ورشي. ولو أراكهم كثيرا او که خولی ویتا تدوی دیر لفشلتم نخامخا کمزوری شی بوی تاسو ولتنازعتم فی الامر او خامخا اختلاف بکڑی وی تاسو پا بارد جنکی ولكن الله سلم مگر اللہ وساتری تاسو دی اختلافنا انه علیم بذات الصدور یقینا غلا پوه دی پا خبرو چی پسینو کی دی. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا او کله چې اخول الله تاسو تاغوی کله چې مخامخ شوی پسترګو تاسو کې لګ. دا خو واضح ده چې الله ولې دا مشرکان او کافران مؤمنانو ته لږ کار کول چې دوی پې زړور شي. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ او لږ یې ښکاره کړئ تاسو په سترګو د هغوی کې پاوله کې د جنګ پاوله کې. یاد ساتئ د جنګ پاوله کې الله مسلمانانو ته کافران لږ ښکاره کړو او کافرانو ته مسلمانان لږ ښکاره کړو. ولې چې دوی ورشي په دې جنګ مؤمنان به هم ورشي کافران به هم وایي چې مړه دا خو لږ مسلمانان دی او به هم راشي. خو چې کله جنګ شروع شو بیا الله څه چل وکړو بیا یې دې کافرانو ته د مؤمنان سم ډېر ښکاره کړو ویې یېرول. خو جنګ دې راغلی نو بیا خبره روانه شي. مؤمنانو ته هم کافران ډېر ښکاره کړي دي او مؤمنانو ته ولې ښکاره کول ډېر دې دپاره چې هغوی ته د الله قدرت وښیي خپل چې وګورئ دومره ډېر کافران او دا حالات او ما ته ورسره بیا مرسته کړې ده. ليقضي الله امرا كان مفعولا دې دپاره چې پوره کړي الله هغه کار چې و مقرر شوی. والى الله ترجع الامور او خاص الله ته به واپس کېږي ټول کارونه. اوس ګوره الله سبحانه وتعالی په دې روانو ایتونو کې جنګي تعلیمات مسلمانانو ته ورکوي. وایي که تاسو فتح غواړئ عزت غواړئ په کافرانو باندې غلبه غواړئ نو یو څو خبرې به یادې ساتئ په دې به عمل کوئ. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إذا لقيتم فيها كلچ مخامخ شي تاسو ډلې د کافرانو سره فاثبتوا نکلکو شي یو کار بدا کوئ. واذكروا الله كثيرا او یادوي الله لره ډېر لعلكم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. واطيعوا الله ورسوله او تابعداري کوئ د الله او د رسول داغه. ولا تنازعوا او جګړې مه کوئ په خپل منځ کې فتفشلوا نو کمزوري بشئ وتذهب ريحكم او لاړه بشي دبدبه ستاسو. دې ګوره غوږ کېدی الله وایي که تاسو خپل منځ کې وران شوئ دبدبه به مو ختمه شي. مسلمانانو دې حال ته نن سبا وګورئ په یو بل پورې نښتي دي یو بل ختموي نو څه دبدبه به یې زمونږ د کافر په مخ کې او څه رعب به یې. واصبروا او صبر کوئ ان الله مع الصابرین یقینا الله ملګری د صابرانو دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس او مکیږئ په شان دا کسانو چې وتلي و د خپلو کورونو نه په تکبر سره او په ځان ښودنه د خلکو سره. مشرکانو ته اشاره ده. مشرکان چې راووتو کنه
د بدر دی میدان تر روانو ډېر په تکبر سره روانو ورئاء الناس او خلکو ته خودنه کوله ويصدون عن سبيل الله او منکی خلق د لارې د الله نه والله بما يعملون محيط او الله باغ عملون چې دوی کوي راګیرونکی دی وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم او کله چې خیسته کړل او کله چې خیسته ښکاره کړل دوی ته شیطان عملونه د دوی شیطان راغی په دوی پسې د سراقه ابن مالک الکنانی په شکل کې د قریشو د فوج ته راغی کنه دا هغه سره وګټه ګټه قبیلې او دی ورته وایي به زمونږ خلک کوم را روان دي تاسو سره به مرسته کوو او دوی ته خو پته نه و چې دا شیطان دی ډېر صفت یې وله وکړو ډېر زبردست کار مو وکړو او زما سره پلانې قوم دی او پلانې قوم دی او موږ را روان یو دا دی رالو او بیا ورته دا مې ووي وقال وی لا غالب لكم اليوم من الناس نشتی سو غلب کونکے بتاسو نن ورځ د خلقنا سوک نشتی چې بتاسو زورور شي ګوره تاسو ښه زورور یئ وإني جار لكم او یقینا زه امدادي یم ستاسو زه به تاسو سره ولاړ یم مرسته به کوم لښکرې را روانې دي قبیلې را روانې دي فلما تراءت الفئتان هر کله چې یو بل ولیدل دواړو ډلو نکص على عقبيه نو اولیدو په خپلو پوندو منډې کړې لاړ وتښتېد مشرکان هریان شو یاره دې سړي خو د اوسه پورې وایي چې قومونه را روان دي او قبیلې را روانې دي او تاسو زورور یئ او تاسو نشئ کمزوري کېدی لاړ وتښتېد وقالوا دوی إني بريء منك یقینا زه جدا یم ستاسو نه زه نشم کولی مرسته وي إني أرى ما لا ترون يقينا زين ما غسجتا سوينيني ملايك خو عدد اختاريدو كنا ويزا ملايكي نمجر اسمان نراغري دي عمرستي كي إني أخاف الله يقينا زيريقم دالانا دا خبر دا يري نكري دا زيريقم دالانا والله شديد العقاب والله سخت عذاب والدين إذ يقول المنافقون كلتشوي منافقان والذين في قلوبهم مرض او هغه کسانو چې په زړونو داغوي کې بیماری ده دوز د منافقانو خبره شو مؤمنانو جنگ کو په بدر کې او نور بم جهادون لکولتلو هدي منافقانو بس دي ظالمانو او دي بیمارانو غر هؤلاء دينهم دوکه کړي دي دا مؤمنانو دین داوي یره دا دین د لاس دوکه شي دي سقه مقلان دي دوی په دې ګرمۍ کې او د رمضان په دې میاشت کې او په دې روزه کې او دې کله یو ځکه jihad کې او کله بل ځکه جنگونه کوي دي دین وي خبر دوکه کې چولې دي ومن يتوكل على الله او څوک چې ځان وسپاري په الله باندې فإن الله عزيز حكيم يقينا الله زور والحكمة والده وسنګره منافقان دا وینن سبب په دیندارو خلکو پورې خان دي مړوي دوی دین نه څه جوړ کړی دي دین وې دالې ونی کړی دي ها دي دین ګډوډ کړی خو چې څه خبرې دین داوي والله داوي والله پیغمبر داوي وسم منافقان دا هغه منافقانو په لار روان دي وزکه خو الله ولدا سزا ورکړي دي کافرانو لا او خصوصا هغه چې کوم بدر کې مردار شيو او منافقان لا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة او کچرتوینی تاغه وخت چې سا اخلی دا کسانو نه چې کافران دي ملائکه الله ناشنا حالات بویني ناشنا حالات بویني کله چې ملائکه راشي د کافرانو نه سا اخلی سجري ولي يضربون وجوههم وادبارهم ويمخون ددوي او شاغاني ددوي وذوقوا العذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق او ورتوي وسكي عذاب دور سوزون کی دا سزا پدی دا ذلك دا پدی وجا بما قدمت ايديكم بسبب دا عملون چې مخکې کړي دي لاسونو ستاسو وان الله ليس بظلام للعبيد او يقينا الله نديه الظلم كون کې بخپلو بندگانو الله دوی لا دا کوم عذاب چې الله په دوی راوستو کنه او ذلیل کړو د بدر په میدان کې د کافرانو الله د قشن مد فرعونانو سره کړی
كدأب آل فرعون حال د دوی پشان د حال د فرعونیانو دی والذین من قبل مودا کسانو چې مخکې دي د دوینا کفروا بآیات الله کفر کړو پایتونو د الله فأخذهم الله بذنوبهم نراوني والله غوي بسبب د ګناونو دا غوي إن الله قوي شديد العقاب يقينا الله طاقت والدي سخت عذاب ورکون کې دي پدې باندې اکتفا وکړو ان شاء الله سبب د 53 نمبر آیت نه شروع کو الله سبحانه وتعالى بمن ټول باندې رحم وکي او الله سبحانه وتعالى موږ د جهنم د اور نه آزاد کی او الله سبحانه وتعالى دې په دې مبارکه میاشت کې زموږ د عبادتونه د قبول کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې په دې میاشت کې د الله دې سي بندګي وکړو لکه څنګه چې د الله خوښي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.